سما فيه طموح مرفرف على من تألق. نصیر خیریه بنسټ هر کال د لوی اختر په ورځو کې په سلګونو څاروي قرباني کوي او د قربانۍ د څارویو غوښې د هیواد په اړمنو یتیمانو او مستحقو خلکو باندې ویشي. سږکال هم نصیر بنسټ هوډ لري چې د قربانۍ څاروي د لوی اختر په ورځو کې قرباني کړي او د هیواد اړمن او مستحق خلک چې د قربانۍ وس نه لري د هغوی ځانګړې برخه پکې وکړي. تاسو هم کولی شئ چې د خیر په دې کار کې له موږ سره شریک شئ. الله به په دنیا او آخرت کې اجر درکړي. جزاک الله خیر.